خور یوه پوښتنه لري. هغه په خپله ښځینه ډاکټره یعنې ګاینکالوجیسټ ده او هغه له لویو ستونزو سره مخ ده چې څنګه د نارینه او ښځې برابري ثابته کړي. د بشپړ ځواب لپاره زما ویډیو کیسټ یعنې په اسلام کې ښځې ته رجوع وکړئ. زه به تاسو ته په لنډه توګه ووایم په اسلام کې نارینه او ښځې سره برابر دي، مګر برابري د یو شانوالي یعنې آیډنټیکل په معنا نه ده. دوی برابر دي خو یو ډول نه دي. اجازه راکړئ یو مثال درکړم. که په یو ټولګي کې دوه زده کوونکي الف او با لومړی مقام ترلاسه کړي او که تاسو د ازموینې پاڼه وڅېړئ هلته 10 پوښتنې دي چې هره یوه یې 10 نمرې لري. کله چې تاسو یې ګورئ دواړه لومړي راغلي او له 100 څخه یې 80 نمرې اخیستې دي. الف زده کوونکي په لومړۍ پوښتنه کې 9 نمرې اخیستې خو با زده کوونکي په هماغه پوښتنه کې 8 نمرې اخیستې دي. په دویمه پوښتنه کې الف زده کوونکي 8 نمرې اخیستې خو با زده کوونکي 9 نمرې اخیستې دي. په نورو پاتې پوښتنو کې دواړو 8 نمرې اخیستې دي خو په لومړۍ پوښتنه کې الف له با څخه غوره دی او په دویمه کې با له الف څخه، مګر په ټوله کې دواړه برابر دي. نو په ځینو برخو کې نارینه یو څه برتري لري او په ځینو کې ښځې. نارینه او ښځې په بیولوژیکي، فزیکي او رواني لحاظ مختلف پیدا شوي دي. نو د بیولوژیکي او رواني جوړښت پر بنسټ د دوی دندې او رولونه هم توپیر لري. کله ناکله دا رولونه یو شان وي او کله کله بیا فرق کوي. زه نشم ویلی چې زه غواړم له ښځې سره برابر شم او ماشوم ته زیږون ورکړم. الله زه په بیولوژیکي ډول مختلف پیدا کړی یم. که زه ووایم چې زه غواړم ماشوم وزیږوم دا ناشونې ده او دلته ځینې لیوني شته چې دا ډول خبرې کوي او بیا خپل جنسیت بدلوي. او تاسو پوهیږئ چې بیا څه کیږي. نو نارینه او ښځې برابر دي خو یو ډول نه دي. د مثال په توګه که زما کور ته غل راشي زه خپلې مېرمنې ته نه وایم چې لاړه شه او له غلو سره وجنګېږه. الله تعالی په قرآن کریم کې د سورة النساء په 34 نمبر آیت کې فرمایلی چې الله تعالی نارینه ته د ښځې په پرتله جسماني قوت ډیر ورکړی دی. نو زه باید لاړ شم او جنګ وکړم. خو کله چې د مور او پلار د احترام خبره راشي یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی لکه څنګه چې په صحیح بخاري 8 جلد کې ذکر شوي. ده وپوښتل څوک د زیات مینې او خدمت حقدار دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستا مور. سړي وپوښتل بیا څوک؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستا مور. سړي د دریم ځل لپاره هم وپوښتل بیا یې هم وفرمایل ستا مور. له هغې وروسته یې وفرمایل ستا پلار. دا په دې معنا ده چې 75% مینه او خدمت د مور دی. مور د سرو زرو مډال، د سپینو زرو مډال او د برونزو مډال 3 واړه وګټل. پلار باید یوازې په تسلي بخونکې جایزې یعنی کانسلیشن پرایز راضي کړی شي. دلته مور برتري لري خو په نورو برخو کې بیا نارینه برتري لري. د بیولوژیکي او رواني جوړښت له مخې نارینه او ښځې مختلف مسؤلیتونه لري. دوی برابر دي خو یو ډول نه دي. د بشپړ ځواب لپاره زما ویډیو په اسلام کې ښځې وګورئ. د هرې پوښتنې په اساس انشاءالله تاسو کولی شئ منطقي ځواب ورکړئ او هغوی قانع کړئ. هیله ده چې ځواب مو ترلاسه کړی وي.